بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه مو د لومړي درسو څخه در سره لیدلي وي. هیله ده چې ګران زده کوونکو دې درسونه یو څه در سره زده کړئ. مننه کوم د تشویقونو مو چې هفتل مو په واتساپ کې یا په مسنجر یا هم په کومنټو کې تشویق کړی ده او انشاءالله کوشش کوو چې دا برنامه تر اخره پورې بوځو او خلاص یې کړو که ژوند و. انشاءالله زما خو هدف دا ده چې انشاءالله دغه حساب درسونه چې دي فیزیک، کیمیا، هندسه ریاضي، ټول دغه درسونه په عمومي ډول په عمومي شکل چې لومړي ځل شاید په افغانستان کې دا موږ کړي وي، یعنی ما کړي وي چې ټول درسونه په عمومي ډول باندې تدریسیږي. یعنی دا که تاسو دغه عمومي درسونه در سره وګورئ نو تاسو که ریاضي اول نه تر اخره پورې درته وایم چې د اووم نه تر 12مه پورې هېڅ ریاضي په هېڅ ټکي به تاسو نور مشکل نه لرئ. کیمیا هم همدغسې عمومي نه تر اخره پورې وایو نو تاسو به بعد د هغې نه اووم نه تر 12مه پورې هېڅ مشکل پکې ونه لرئ. نو کوشش وکړئ درسونه مسلسل ګورئ او کوشش کوئ چې دا درسونه نور ملګرو ته هم رسوئ تر څو هغې هم ترې استفاده وکړي او نیک نظریات هم په دې برخه کې ما سره شریکوئ په دې چې دا برنامه د تاسو لپاره ثبتېږي او دا باید ورځ په ورځ یو ورځ نه بله ورځې پورې باید ښه شي. او تاسو غټ کومک چې ما سره کوئ په دې درسو کې همدا دی چې دا درسونه نور ملګرو ته په دې سختو شرایطو کې چې زموږ د خویندو مکتبونه اوس بند دي، کورسونو ته هم نشي راتللی، که نه مشکلات ورته ډېر شوي دي نو هغې نشي کولی. خو دغسې مکتب امتحان مثلا مکتب نه محرومه کړل، مکتب بند و خو هغې د مکتب امتحان اخر کې واخیستل شو. همداسې تاسو به وګورئ چې څه وخت بعد همدا کورسونه به بند وي، مثلا نور مکتبونه هر شی به بند وي خو د کانکور امتحان به اخیستل کېږي. نو ښه ده چې دغه درسونه وګورئ ګران زده کوونکو او دې درسو ته آماده شي. نو تاسو کوشش وکړئ د درسونو ټولو مرګلو ته ورسوئ. صحیح ده ګران زده کوونکو، په مخکیني لوست کې موږ او تاسو د جی سی ډي عبارتي سوالونه کار کړل. هیله ده چې په هغې باندې پوه شوي سي او یو څه ترې زده کړي وي. نن به راشو ګران زده کوونکو د LCM درسونو ته. موږ به ولیکو د LCM عبارتي سوالونه یا مسایل به کار کوو. یعنی کوم سوالونه چې عبارتي دي په LCM کې هغه سره موږ حلوی شو. ګران زده کوونکو په مخکې جی سی ډي کې تاسو که فکر یو عدد هم که په نظر کې نیو مثلا د A په نوم د D په نوم نو داسې به ویل چې یعنې فرق یې دلته درته وایم چې دوه نور عددونه په دې باندې پوره تقسیمیږي، باقي مانده دومره ده. اوس داسې بیانصولو لږ فرق کوي. دلته سوال داسې راځي چې یو عدد د D په دغه اعدادو باندې پوره تقسیمیږي، یعنې مضرب موږ پوهېږو مضرب چې ته ویلې په نورو اعدادو پوره تقسیم شي. نو دلته یعنې فرق همدا ده. که موږ ته داسې سوال راغی چې یو X عدد لرو او دا X په A باندې تقسیمیږي، په B پوره تقسیمیږي، که نه یو A باندې تقسیمیږي باقي مانده دومره راځي، B هم تقسیمیږي باقي مانده دومره راځي. نو موږ فکر به چېرته ځي LCM ته ځي. ولې چې دلته A چې ده یا X چې ده په دواړو باندې پوره تقسیمیږي. او که موږ هغه مخکې سوالو کې داسې ویل چې یو X عدد لرو او د A عدد هم په X پوره تقسیمیږي، د B عدد هم په X پوره تقسیمیږي یا یو باقي مانده موږ ته راکوي. نو کله چې نور عددونه په X پوره تقسیمېدل دا د جی سی ډي سوال ده. او کله چې X خپله په نورو عددو پوره تقسیمېدل دا د چی سوال ده؟ دا د LCM سوال ده. مثلا دلته موږ ته یو سوال ګران زده کوونکو راغلی وایي D یو طبیعي عدد ده. D یو طبیعي عدد ده. کله چې دا D په 12 او یا په 15 تقسیم شي، که په 12 تقسیم که 15 باندې تقسیم شي، باقي مانده په دواړو حالاتو کې شپږ ده. باقي مانده دواړو حالاتو کې څو ده؟ شپږ ده. نو کوچکترین وبخښئ تر ټولو کوچنی قیمت چې D ځان ته اخیستلی شي یا غوره کولی شي هغه کوم قیمت ده. یعنې ګران زده کوونکو موږ ته څه ویلي دلته سوال ته ګورئ وایي D یو عدد ده چې دا په 12 وویشي او که په 15 وویشي، په دواړو حالتو کې باقي مانده به څو راوځي؟ په شپږ به راوځي. که D راواخلو ګوره اوس دلته یې ویل داسې نه دي ویلي دا عددونه په D پوره تقسیم شي چې موږ جی سی ډي ته فکر شي. خبره دا ده چې موږ ته وایي D یو داسې عدد ده چې په 12 تقسیمیږي باقي مانده شپږ ده، په 15 تقسیمیږي باقي مانده شپږ ده. صحیح ده ګران زده کوونکو. نو موږ داسې وایو چې ګران زده کوونکو چې دا عدد چې هر څوک ده، دا عدد چې هر څوک ده یعنې تر ټولو کوچنی عدد دا راوخته. نو دا عدد چې دا یوه برخه د دې عدد په 12 پوره تقسیمیږي او یوه برخه یې شپږ ترې اضافه پاتې کېږي. او همدغه عدد چې د په 15 پوره تقسیمیږي او بیا یوه برخه یې څو پاتې کېږي؟ شپږ پاتې کېږي. یعنې دا هر څوک چې د دې یوه برخه په 12 او 15 پوره تقسیمیږي. نو موږ هغه برخه چې دا په ځان کې لري چې تر ټولو کوچنی هم راځي او په 12 او 15 پوره تقسیمیږي، اول به هغه راپیدا کړو. هغه څوک د دې دواړو LCM ده، یعنې 12 او 15. اول داسې تر ټولو کوچنی عدد راته پیدا کړي چې په 12 او 15 پوره تقسیمیږي. نو دا په 22 شپږ راځي 15، بیا په 22 3 راځي او 15. صحیح ده ګران زده کوونکو. اوس به په 23 دا یو راځي او دا 15، بیا به په 25 یو او یو راځي. دغه عددونه در سره ضرب کې عدد پیدا کیږي ګران زده کوونکو. 2 2 څلور په 3 کې
12 په 5 کې شپېته. نو دغه عدد ګران زده کوونکو څو ده؟ شپېته. شپېته داسې یو عدد ده چې په 12 هم پوره تقسیمیږي او په 15 هم پوره تقسیمیږي. د شپېتو نه بل کوچنی عدد نشته. صحیح ده؟ اوس خو شرط دا موږ ته ویلی چې ډي داسې عدد ده چې په 12 تقسیمیږي باقي مانده شپږ راځي، په 12 باندې 15 تقسیمیږي باقي مانده شپږ راځي. یعنې دا عدد چې ده د شپږو په اندازه لوی ده. نو موږ وایو چې ډي داسې یو عدد ده چې شپېته جمع څو؟ شپږ. نو ډي مساوي شو شپږ شپېته. نو تاسو اوس راواخلئ شپږ شپېته په 12 هم تقسیم کړئ وبه ګورئ باقي مانده شپږ راځي، او که شپږ شپېته په 15 هم تقسیم کړئ باقي مانده به څو راځي؟ شپږ راځي. د شپږ شپېتو نه بل کوچنی عدد نشته چې دا خواص پکې وي. یعنې داسې عدد د دې نه بل کوچنی نشته چې دې دواړو باندې تقسیم کړي او باقي مانده په دواړو عدد کې څو راځي؟ شپږ راځي. د دې نه غټ عددونه ډېر دي، خو موږ نه هغه غټ عدد نه ده غوښتی، تر ټولو کوچنی عدد یې رانه غوښتی و. صحیح شو ګران زده کوونکي، دا زموږ لومړی سوال په ال سی ام کې. دویم سوال ګران زده کوونکو داسې وایي ا یو طبیعي عدد ده، ا یو طبیعي عدد ده، او کله چې دغه طبیعي عدد موږ په 12 په 14 او په 18 تقسیموو باقي مانده په ترتیب 8 10 او 14 راځي. نو تاسو د ا تر ټولو کوچنی قیمت پیدا کړئ. یعنې ګران زده کوونکو دلته موږ ته ویل شوي چې ا ویشل کیږي په چا باندې؟ په درې عددونو باندې. یعنې درې عددونه څوک دي ګران زده کوونکو؟ یو چې دا 12 دی، یعنې موږ چې کله دا ا راواخلو په 12 وویشو یا په 14 وویشو او یا په څو وویشي؟ په 18 وویشو. په لومړي حالت کې ګران زده کوونکو باقي مانده راوځي 8. په دویم حالت کې باقي مانده راوځي، یعنې کله دا موږ تقسیم ا په تقسیمو نو لومړي حالت کې 8 راوځي، دویم حالت کې باقي مانده 10 راوځي، دریم حالت کې 14 راوځي. صحیح ده؟ څو راوځي؟ 14 راوځي. موږ دلته وایي چې تاسو موږ ته تر ټولو کوچنی قیمت چې ا ځان ته اخیستی شي هغه پیدا کړئ. ګوره ګران زده کوونکو بیا د السیم خبره ده، یو خو تر ټولو کوچنی قیمت یې دلته راته ویلی، نو موږ پوهېږو السیم خبره ده. بله خبره دا ده ګران زده کوونکو چې ویلی ا په دې اعدادو پورې تقسیمیږي، یعنې ا په دې اعدادو ویشو. نو موږ ا پسې ګورو داسې یو عدد ده چې په دې باندې پوره تقسیمیږي. موږ پوهېږو دا مضرب ده، یعنې غټ عدد ده. موږ ویلو که نه مضرب غټ عدد ته وایي، قاسم کوچني عدد ته ویلی. صحیح ده که نه؟ مخکې په قاسم کې هم داسې ویلي چې دا عددونه په دې باندې پوره تقسیمیږي، یعنې برعکس و. اوس خبره ګران زده کوونکو د سوال سره عمل کړو. ګورئ ګران زده کوونکو که ا راواخلو ګران زده کوونکو په 12 وویشو، نو دلته یو خارجي قسمت د اکس په نامه راکړئ او دلته موږ ته باقي مانده پاتې کېږي د 8 په اندازه. صحیح ده؟ که همداسې ګران زده کوونکو موږ همدغه کار وکړو په چا باندې؟ مثلا ا راواخلو او په څو یې وویشو؟ په 10 یې وویشو. تقسیم په څو؟ په 14 وویشو. نو دلته موږ د خارجي قسمت وای راکړئ، د سره مساوي نه د بل عدد د بل شی راوځي، او باقي مانده هم دلته خارجي قسمت باقي مانده موږ ته راوځي 10. او که چیرې همدغه ا راواخلو تقسیم یې کړو په څو باندې؟ په 18، نو دلته به زیټ راوځي، یعنې خارجي قسمت، او موږ ته به باقي مانده پاتې شي 14. څو پاتې شي؟ 14 به پاتې شي. صحیح ده؟ نو دلته موږ ته څو پاتې کېږي؟ 14 پاتې کېږي ګران زده کوونکو. دا 14 پاتې شوه. نو دلته ګران زده کوونکو اوس موږ څه کوو؟ دلته ګران زده کوونکو تاسو دغه سوال مثلا امتحان کې، امتحان خو د تقسیم تاسو ګران زده کوونکو چې مقسوم علیه او هغه به ضربېدل، دا خارجي قسمت دا به ضرب شول او د دې د مجموعه بیا جمع شوه د چیش سره؟ د باقي ماندې سره. یعنې دا دواړه ضرب جمع ده. یعنې ا یو عدد داسې عدد ده چې ا مساوي کېږي ګران زده کوونکو ا دا 12 په x کې ضرب کوي، 12 په x کې ضربوو، 12 ضرب د x جمع څو ده؟ جمع 8 کېږي. او دلته کې ا پیدا کړو نو ا داسې عدد د ګران زده کوونکو چې 14 ضرب د y جمع څو ده؟ 10. او که دلته موږ دلته هغه وکړو مثلا دا کار وکړو، دلته ا مساوي کېږي څو سره؟ ا مساوي کېږي 18 ضرب د زیټ ضرب د زیټ جمع څو ده؟ جمع 14. داسې. صحیح ده ګران زده کوونکو، دا داسې یو عدد ده. اوس ګران زده کوونکو څه کوو؟ دغه داسې کوو، دلته هم 4 جمع کوي، دلته هم 4 جمع کوي، دلته هم 4 جمع کوي، چې دا سوال یو مشترک شی پیدا کړي، یو عدد پیدا کړي. دلته هم 4، دلته هم 4 او دلته هم 4. صحیح ده ګران زده کوونکو. اوس موږ چې وایو موږ وایو مساوي کېږي. ګورئ ګران زده کوونکو 8 او 4 څو کېږي؟ 12. یعنې دا دواړه جمع کې 12. دلته دواړو کې چې مشترک راغی 12 مشترک نیسو، دلته پاتې کېږي x جمع څو ده؟ x جمع 1. دلته دا دواړه چې جمع کې ګران زده کوونکو 14 دواړو کې مشترک راغلل، 14 نیسو، x جمع څو ده؟ x جمع وبخئ y جمع څو ده؟ y جمع 1. او دې دواړو کې جمع کې 18 راځي، 18 مشترک ونیسئ، 18 دغه د زید جمع وبخئ زید جمع څو ده؟ زید جمع زید جمع 1. صحیح ده؟ نو ګران زده کوونکو تاسو ګورئ چې ا جمع 4 یا ا جمع 4 یا 4 جمع ا څه رقمه ده؟ داسې عدد ده چې ځان کې ضرب حالت کې 12 هم لري. ګوره دلته همدغه عدد ده، ځان کې 14 هم لري، ځان کې څو لري؟ 18 هم لري. یعنې دا داسې یو عدد ده، داسې یو عدد ده چې دا ا جمع 4 چې ده په 12 هم پوره تقسیمیږي، په 18 هم 14 هم پوره تقسیمیږي او په 18 باندې پوره تقسیمیږي. صحیح ده؟ نو موږ دا چې په دې تقسیمیږي، نو په دې معنی چې ا جمع 4 د دې درې واړو یو څه ده؟ یو مشترک
مشترک مضرب ده. صحیح ده؟ دا مشترک مضرب د دې تر ټولو کوچنی مشترک مضرب به موږ پیدا کړو د 1200 مثلا د 1400 او د 1800. اول به په 22 2 به شي شپږ دلته و او دلته څو راځي 9. بیا به په 22 دا به 3 شي دا به وشي ګران زده کوونکو او دا به 9. بیا په 3 دا به 1 شي دا به وشي او دلته به 3 راوځي. بیا به په 3 وشو یو به شي یو به شي و به شي او یو به شي. بیا به په 2 وشو چې دا یو راشي دا یو او دا یو. صحیح شو؟ دا به اوس ټول ضرب کړو ګران زده کوونکو. اوس وایي 2 په 2 کې څلور په 3 کې څو کېږي 12 په 3 کې شپږ په 2 کې ضرب شپږ دیرش ضرب د و په شپږو ګران زده کوونکو څو کېږي و په شپږو کې 2 څلوېښت کېږي که نه 2 څلوېښت 2 دلته او څلور حاصل ده. و په 3 کې څو کېږي 21 او څلور ګران زده کوونکو څو کېږي 21 څلور 25. نو موږ لیکو 252. نو دلته موږ پیدا کړو چې ا جمع څلور چې ده هغه څو ده هغه 252 ده. خو موږ تاسو ته خو ا جمع څلور پوښتنه نه وکړه. ما ته خو نه ویل چې ا جمع څلور پیدا موږ تاسو ته ویل ا پیدا کوي. نو داسې وکړئ څلور د خوا نه هم کم کوي د خوا چې کم کوي ا پاتې کېږي څلور له منځه ځي او څلور اخوا نه هم کم کوي چې 248. دغه 248 داسې عدد ده ګران زده کوونکو چې په 12 تقسیم شي باقي مانده به 8 راوځي او که په 14 تقسیم شي باقي مانده به 10 راوځي او که په 18 تقسیم شي باقي مانده به 14 راوځي. تاسو اخلي تقسیم کې وګورئ چې اندغه عددونه لاسته راغلي. ګران زده کوونکو بل سوال راغلی ده چې اسدالله هر 2 ورځې بعد او توحید الله چې ده هر 3 ورځې بعد کتابخانې ته ځي که چیرې دوی دواړه د حمل په 8م تاریخ باندې یو بل لیدلی وي په کتابخانه کې په یو وخت کې نو تاسو بله داسې ورځ ماته وښیئ یا بل داسې تاریخ موږ ته وښیئ چې دوی دواړه بیا یو بل سره مخامخ کیږي. یعنې ګران زده کوونکو دلته سره خبرې موږ 2 نفره لرو ګران زده کوونکو. یو اسدالله ده چې هغه هر 2 ورځې بعد کتابخانې ته ځي او یو توحید الله ده ګران زده کوونکو چې هغه هر 3 ورځې بعد یو بل په کتابخانې ته په د حمل په 8م تاریخ باندې ګران زده کوونکو دې دواړو یو وخت یو بل ولیدل په کتابخانه کې. صحیح ده؟ یو بل ولیدل یعنې دواړه په هماغه یو ورځ کې برابر شوي یو بل ولیدل. صحیح ده؟ نو تاسو موږ ته بله ورځ داسې وښیئ چې دوی بیا یو بل سره مخامخ شي. یعنې دا 2 ورځې بعد راځي دا 3 ورځې بعد راځي. نو 100 ورځې بعد په کم تاریخ دې دواړه بیا مخامخ کېږي چې هغه واده یې چې یو بل سره کړی د کتاب یا بله خبره یو بل سره شریکه تر ټوله کمه ورځ. صحیح ده؟ داسې به نه وایي چې اوس 3 کاله بعد 4 کاله بعد نه تر ټولې کمې ورځې چې دغه راته وښیي. تر ټولې کمې ورځې چې داسې یو عدد به وایي چې دواړو باندې پوره تقسیم شي. نو 2 او 3 په منځ کې څه پیدا کوي السیم پیدا کوي. 2 باندې وویشي 1 3 او بیا په 3 وویشي 1 او 1. نو دې 2 په 3 کې شپږ ورځې بعد ګران زده کوونکي یو بل ګوري په کتابخانه کې بیا. صحیح ده؟ شپږ ورځې بعد چې اوس د حمل څومه ده 8مه. نو شپږ ورځې جمع شي 14م تاریخ باندې به دې دواړه بیا یو بل وګوري او شپږ جمع کوئ همدغسې شپږ ورځې بعد د یو بل په کتابخانه کې انشاءالله ګوري. بل سوال د ګران زده کوونکو سوال داسې راغلی وایي د یو مکتب یا د یو صنف شاګردان کله چې په 8 نفري ګروپونو باندې وویشو او یا یې په 12 نفري باندې وویشو په هر حالت کې په دواړو حالتو کې 15 شاګردان اضافه پاتې کیږي. نو تاسو راته وایئ چې حد اقل په دې صنف کې څو شاګردان دي. ګورئ ګران زده کوونکو یو صنف کې شاګردان دي موږ دې نه د درس لپاره ګروپونه جوړوو. که 8 نفریم ترې جوړ کړو نو دې کې 15 نفر څه کېږي اضافه کېږي 15 نفر اضافه راځي او که 12 نفریم ترې جوړ کړو دې نه بیا هم څو راځي دې هم بیا هم 15 نفر پکې څه راځي اضافه راځي. یعنې موږ غواړو چې ګروپونه مساوي او ټول ګروپي کارونه وکړي. 8 نفري چې جوړوو هماغه سیستم ته جوړوو 8 نفري 15 نفر بیا اضافه پاتې شول. که زه وایي د 8 نه ښایي 12 ته یې وړه 12 کې بیا هم 15 اضافه پاتې کېږي. نو تاسو راته وایئ چې په دې صنف کې حد اقل څومره دي. یعنې حد اکثر پسې نه ګرځو چې بیا ډېر زیات راځي. یعنې ډېر داسې عددونه چې په دې دواړو پوره تقسیم کړو باقي مانده یې څو راوځي 15 راوځي. حد اقل چې ویلی ګران زده کوونکو نو داسې به وایي چې دا هر څومره چې دي د هغې یوه برخه په 8 پوره تقسیمیږي او یوه برخه یې 15 ده چې باقي پاتې کېږي. او یا دا عدد چې هر څوک ده مثلا اکس په نظر کې نیو دا اکس چې ده په 12 چې کله وویشي نو په 12 یوه برخه یې په 12 پوره تقسیمیږي او 15 پکې څه راځي اضافه راځي. نو د دې السیم ده د دې دواړو. نو د دواړو السیم پیدا کوو. زود په 2 وویشو 4 شپږ بیا په 2 وویشو 2 او 3 بیا په 2 وویشو 1 او 3 بیا په 3 وویشو 1 او 1. صحیح ده؟ دغه به ضرب کې اوس 2 په 2 کې 4 په 2 کې 8
اته په دریو کې څلېرش، یعنی دې صنف کې څلېرش چې ده دا په دې دواړو باندې پوره تقسیمیږي. بل عدد هم نور شته په دې دواړو پوره تقسیمیږي، خو تر ټولو کوچنی عدد چې په دې دواړو پوره تقسیمیږي هغه همدغه څو ده؟ څلېرش. اوس خو صنف کې څلېرش نه دي، ولې چې څلېرش په اتو پوره تقسیمیږي او په 12 پوره تقسیمیږي. بیا خو باقي مانده نه لري، نو 5 به ورسره جمع کوي چې راوځي 129. نو حد اقل په دې صنف کې موږ څو نفر لرو؟ 9 نفر لرو، چې دا 9 نفره په کله چې په 8 ګروپونو وویشي باقي مانده 15 راځي، او کله چې په 12 ګروپونو وویشي. بل سوال ګران زده کوونکو داسې راغلی ده، وایي موږ غواړو چې یو مکعب جوړ کړو. صحیح ده؟ مکعب سره رقم شکل ته وایي ګران زده کوونکو، لکه مربع نه چې موږ شکل جوړو که نه، یعنې ټولې زولې یو بل سره چې برابرې وي داسې مکعب جوړ کړو، او دا د خښتو نه جوړو. موږ سره داسې خښته مثلا دا موږ سره هلته داسې خښته ده، دلته داسې خښته مثلا وړې خښتې دي چې د هغې طول چې ده 6 سانتي متره ده، عرض یې مثلا 4 سانتي متره ده، او ضخامت چې دا مثلا خښته ده داسې به یې وویشو، مثلا وبخښئ ګران زده کوونکو، داسې به یې وویشو، او ضخامت چې دا مثلا څو ده؟ دا خو طول عرض شو، ضخامت څو ده؟ 3 سانتي متره ده ګران زده کوونکو. د دغه خښته نه چې مستطیل ډوله خښته ده، د دې نه غواړو چې دغه مکعب جوړ کړو. مکعب ګران زده کوونکو شرط یې دا ده چې دې خښتو نه باید تر ټولو کوچنی مکعب جوړ کړي. غټ خو ترې نه ډېر جوړېږي، ډېرې خښتې راوړي ډېر جوړېږي، وایي تر ټولو کوچنی چې جوړ کړي نو د دې دغه طول موږ په څو ونیسو، دا طول څومره ونیسو، دا څومره ونیسو، دا څومره ونیسو، طول خبره یې راته وکړه، او بل څو خښتې د دې نه درته راوړم چې دا راته جوړ کړي. صحیح ده؟ نو دې لپاره چې موږ مکعب جوړ کړو، اول د دې د السیم پیدا کړي ګران زده کوونکو. 6 ده، 4 ده، 3 ده، نو داسې هغه کوو چې دا په مساوي برخو وویشي. 2 باندې وویشو، دا 3 شو، دا 2 شو، او دا 1، بیا په 2 وبخښئ دا 3 شو، بیا په 2 باندې وویشو، دا 3، دا 1، او دا څو شو؟ 3، بیا په 3 ګران زده کوونکو 1 دا ضرب کوي 2 2 4 4 په 3 کې 12. صحیح شو؟ یعنې دلته عدد څومره وته؟ 12. یعنې دغه مکعب چې تاسو جوړوئ د دې هغې طول هم باید 12 سانتي متره وي، عرض هم باید 12 سانتي متره وي، او ضخامت یې هم باید څو وي؟ 12 سانتي متره وي. داسې باید شی ترې جوړ کړئ. دا پیدا شو چې باید د مکعب یو طول څومره وي د یو زولې؟ باید 12 سانتي متره. اوس خبره دا ده چې څو دانې خښتې د دې نه ضرورت ده. نو موږ داسې کوو، لومړی حجم پیدا کوو، هغه حجم به د څه شي؟ د مکعب وي. ټول ضرب کوي، حجم پیدا کېږي 12 ضرب د 12 ضرب د 12. دویم حجم به پیدا کوي چې هغه حجم د څه شي ده؟ د خښتې ده، چې 6 ضرب 3 ضرب د څو ده؟ ضرب د 4 ده ګران زده کوونکو. صحیح ده؟ اوس د دې لپاره چې شمېر پیدا کوي، د لومړی غټ حجم چې 12 ضرب د 12 ضرب د 12 ده، دا به وویشئ په څو؟ 6 ضرب د 3 ضرب د 4، چې یو 6 راځي 2. صحیح ده؟ 2 6 شو، یو 3 راځي 4 درېږي، یو 4 3 4 که نه، 2 په 4 کې 8 کېږي، 8 په 3 کې څو کې ګران زده کوونکو؟ 40. نو 40 دانو خښتو ته ضرورت ده چې دغه مکعب چې 12 سانتي متره 12 سانتي متره 12 سانتي متره دی، دا ترې جوړ کړو، او د دې نه بل کوچنی امکان نه لري چې داسې خښتې نه او داسې مکعب د دې نه کوچنی جوړ کړي. غټ ترې امکان لري، کوچنی امکان نه لري. صحیح شو؟ دغسې موږ دا سوال حلوو. ګران زده کوونکو بل سوال دا وایي موږ 4 ډوله ترافیکي ګروپونه لرو، چې لومړی ګروپ چې دا 18 ثانیې بعد، دویم چې دا 48 ثانیې بعد، دریم چې دا 80 ثانیې بعد، او څلورم چې دا 72 ثانیې بعد خپل رنګ بدلوي، یعنی په ترتیب سره خپل رنګونه بدلوي. نو که چیرې وایي دې دو په 10 بجو او 45 دقیقو باندې خپل رنګونه په یو وخت کې بدل کړي، یعنی دا ګروپونه په 4 واړه په یو وخت کې بدل شوي، نو بل کم ټایم کې په کم وخت کې دې دو کولی شي، په کم ساعت کې دې دو بیا کولی شي چې په یو وخت کې بیا 4 واړه په یو وخت کې خپل رنګونه بدل کړي. یعنی داسې لرو ګران زده کوونکو، موږ 4 دانې څراغونه لرو یا چراغ دي. یو 18 ثانیې بعد، 18 سکنډه بعد خپل رنګ بدلوي، بل 48 سکنډه بعد خپل رنګ بدلوي، بل 80 او بل چې دا 72 سکنډه بعد خپل رنګ بدلوي. موږ ته خبره دا کوي چې ساعت چې کله 10 بجې او 45 دقیقې وي، موږ مثلا هلته درېدلي وو، دغه څراغونه مو لیدل چې ټولو په یو وخت کې خپل رنګ چې بدل کړ. صحیح ده؟ ټول یو وخت کې بدل شوي وو. نو دویمه دفعه چې دا کار کېږي نو دا په کم ساعت کېږي؟ څومره سکنډه، څو ساعت، څو دقیقې بعد دا کار بیا کېږي، یعنې دوی په یو وخت کې بیا کولی شي خپل رنګ بدل کړي. صحیح ده؟ نو موږ دې لپاره السیم پیدا کوو. څه کوو؟ السیم په 2 وویشئ، 18 دلته کېږي 2 4 دلته کېږي 13 او دلته کېږي 3 او 7، بیا په 2 وویشو ګران زده کوونکو، دا 9 شو، او دا کېږي 12، دا کېږي 15 او دا کېږي 18، بیا په 2 وویشو ګران زده کوونکو، دا کېږي 9 په خپله، دا 6 کېږي، دا 15 او دا 9،
بیا په دوو ګران زده کوونکو دا 9 او دا 3 او دا 15 بیا هم 9. صحیح ده. اوس په دریو ګران زده کوونکو 3 دا کېږي 1 شو او 15 شو او دا 3 شو. بیا په دریو ګران زده کوونکو 1 او 15 او دا 1. بیا اوس په 25 ګران زده کوونکو چې 1 شو. صحیح ده. دغه عددونه چې دلته راغلي ګران زده کوونکو دا ټول شی که ضربوو لکه داسې 15 په دریو کې څو کې ګران زده کوونکو 15 په دریو کې 15 په دریو کې 15. صحیح ده. 15 په دوو کې 90 په دوو کې 30 په دوو کې 360 په دوو کې 200 څو کې ګران زده کوونکو 220 سکنډه بعد 220 سکنډه بعد ګران زده کوونکو دا کار بیا کېږي. صحیح ده. اوس خو موږ ته په ساعت باندې جواب راکړه. په ساعت یعنې څومره کوم ټایم ورته کوم عیار کړم په کوم ټایم کې دې بیا ورته متوجه شو. نو تاسو به دا 220 سکنډه په دقیقو ته به وړوئ. راساً په شپېتو یې وویشئ. 0 د 0 سره ځي ګران زده کوونکو. اختصار به کې 1 شپږ شپږ 1 دې ته ورکړه 2 شپږ 12 منټه بعد 12 دقیقې بعد دا کار کېږي. اوس ساعت څو ساعتو 215 نو 12 چې ورسره جمع کړئ 200 څو کېږي 50 دقیقې. تاسو بیا د دې شاید اوسئ چې دا ګروپونه په یو وخت کې بیا خپل رنګونه چې کوي بیا بدلوي. همداسې ګران زده کوونکو همدې ته مشابه بل سوال راغلی ګران زده کوونکو. وایي په مکتب کې یا فرض مثال یو نفر خپل ساعت داسې الارم مثلا دا زنګ یې داسې ایار کړی چې لومړی زنګ 10 دقیقې بعد ورته وهي، دویم زنګ 15 دقیقې بعد ورته وهي، دریم زنګ 25 دقیقې بعد ورته وهي او څلورم زنګ چې دا 10 دقیقې بعد ورته وهي. وایي که چیرې په 10 بجو کې دې څلور ګروپونو په یو وخت کې زنګ ووهه څلور وړه په یو وخت کې ټایمر یې داسې جوړ شوی چې یو وخت کې زنګ شروع شو وی وهه. نو تاسو ماته ووایئ چې بل کوم داسې وخت ده چې دوی بیا په هماغه وخت کې دا زنګ بیا تکراروي. یعنې دغه سوال غوندې مشابه ده. نو موږ وایو چې لومړی زنګ 10 دقیقې بعد و. صحیح ده. 10 دقیقې. دویم زنګ چې ده 15 دقیقې او دریم زنګ چې ده 25 دقیقې او شپږم چې ده څلورم چې ده 10 دقیقې بعد د ګران زده کوونکو. صحیح ده. 10 دقیقې او زنګ هم چې راغلی او په سوی زنګ دوی د ټول یو وخت کې وهلی او په 10 بجو کې. نو دویمه دفعه دا کار کله کوي ګران زده کوونکو. راساً السیم یې پیدا کوي. اول په دوو دا 15 شو، دا 15 دا 25 او دا 15. اوس په دریو 15 په خپله دې نه 15 جوړ شو، 25 په خپله دا 15. اوس په 15 ګران زده کوونکو څو کېږي یو 15 او یو. بیا په 15 ګران زده کوونکو یو. صحیح ده. 15 25 ضرب 3 15 په دوو کې څو کېږي 150 ګران زده کوونکو. څو کېږي 150 منټه بعد دقیقې بعد دا کار کېږي. اوس 100 موږ ته ساعت کې جواب ورکړو نو 150 خو تاسو پوهېږئ ګران زده کوونکو چې 1 ساعت 60 دقیقې ده. 2 ساعته 120 شو نو 2.5 ساعته بعد یعنې 2 هوره او 10 منټه بعد. صحیح ده. نو چې دا کله 10 بجو سره جمع شي نو 10 بجې دي 2 ساعت او 10 دقیقې چې ورسره جمع کړي 12 بجې به وي او 10 دقیقې به تیرې وي چې دا کار بیا وشي او دا الارمونه یا زنګونه په یو وخت کې بیا وغږول شي. صحیح ده. دغه ساده لیږي ګران زده کوونکو. بل سوال د ګران زده کوونکو ویلي دي چې ښاروالي غواړي چې د سړک غاړې ته په هر 4 مترو کې یوه ونه کېنوي یا نیالګی کېنوي او د برق ریاست غواړي چې په هر 2 مترو کې یو د برق پایه کېږي. که چیرې د لومړي سر کې د برق پایه او د ونه دواړه د یو بل خوا په خوا څنګ په څنګ راغلي وي نو تاسو وایئ چې دا کار بیا کله کېږي. یعنې کم څو متره بعد بیا یوه پایه د برق او یو ونه یا نیالګی د یو بل څنګ په څنګ ته راځي. نو موږ داسې وایو چې لومړی ښاروالي غواړي 4 متره بعد دا کار وکړي 4 متره بعد دا کار وکړي او خپله د برېښنا یا د برق هغه وایي د ریاست وایي چې 2 متره بعد موږ باید څه کېدو یو د برق پایه کېدو. لومړی سر کې چې دا برق پایه او ونه یو بل سره څنګ په څنګ ده بیا کله د یو بل سره څنګ په څنګ راځي. نو تر ټولو کوچنۍ فاصله چې یو بل سره څنګ په څنګ راځي پیدا کوو 2 ده 2 کېږي او دا 11 کېږي. بیا په 2 دا 1 شو او دا 11. اوس په 11 دا 1 او دا 11 په 2 کې ګران زده کوونکو 22 کېږي 22 په 2 کې 4 نو 4 متره بعد به د قضیه بیا تکرار شي. 4 متره بعد به بیا پایه د برق او د دواړه به یو بل سره څه شي څنګ په څنګ راشي. ګران زده کوونکو آخري سوال ته به راشو. ویلي دي چې یو ټکټر ده د ټکټر موټر ده چې تاسو پوهېږئ ټکټر 2 ټایره لري یو کوچنی ټایر یو غټ ټایر. کوچنی ټایر شوای 40 سانتي متره ورکړی او د غټ ټایر شوای چې د 40 سانتي متره ورکړی ده. او موږ ته ویلي دي چې دغه 2 ټایرونه چې دي څومره فاصله تیرې کړي چې دوی دواړه د لومړی ټایر چې کوم ځای باندې تیر شوی په کومه ثانیه کې په کوم ځای تیر شوی په هماغه ځای باندې د غټ ټایر تیر شي.
اس خو تیریدل خو د یو شي تیریږي بل په سر تیریږي، اس هدف نه ده. یعنې هدف هغه فاصله یعنې کومه فاصلې باندې چې یو منطبق راځي، دویم په کوم حالت کې په هماغه فاصلې باندې چې راځي منطبق راځي. نو څومره وخت بعد یعنې دغه فاصله منطبق طی کوي. دا موږ ته ووایي. نو دلته موږ تاسو ویلي چې یعنې 2 ټایره دي که نه ګرانه زده کوونکو، یو کوچنی ټایر ده او یو غټ ټایر ده. صحیح ده. د دې شوای موږ ته مثلا راکړی و، د لږ بې غټ رسم کړو. دا کوچنی ټایر ده او دا لوی ټایر ده. صحیح ده. د دې شوای موږ ته مثلا 40 سانتي متره راکړی او د دې شوای موږ ته 40 سانتي متره راکړی. صحیح ده. اول خو باید د دې محیط د دې هغه پیدا شي، د دې دایرې محیط چې محیط مساوي کېږي 2 پای آر. شوا ده پای 3.14 عدد ده. دا میخانیکي چې پای قیمت 3.14 ټکی دغسې ده چې بل جبر کې پرې غږېږو. بیا پی مساوي کېږي 2 ضرب دی، یعنې پی یو پیدا کوو د دې چې 2 ضرب 3.14 ضرب د 40 شي. دا ضرب کې تقریبا څو راځي ګران زده کوونکو؟ معادل راځي، یعنې تقریبي عدد به راشي 150 ته نږدې د 150 سانتي متر راځي. او که پی 2 پیدا کوي ګران زده کوونکو نو 2 ضرب د 3.14 2 ضرب د وبخښئ دغه 2 اضافه راغلي و 2 ضرب د 3.14 ټکی ضرب د 40. دا چې ضرب کوي نو دا به راوځي 250، یعنې معادل 250 ته به وي. د دې دواړو السیم به پیدا کوي. 150 او د 250 السیم به پیدا کوي چې چیرته کوچنۍ فاصله به پیدا شي، په دواړو پورې تقسیم شي. یو په 2.15 کېږي او دا 125. اوس په 3 وکړه دا ګران زده کوونکو 25 شو او دا 125. اوس په 25 شي دا 15 شو او دا 15. بیا په 15 دا 1 شو او دا 15. بیا په 15 دا 1 شو دا 1. داسې. صحیح ده ګران زده کوونکو. اوس به دا عددونه څه کړو؟ ضرب به یې کړو. صحیح ده. اوس به یې ضرب 15 په 15 کې 125 ګران زده کوونکو. کله چې په 2 کې ضرب شي څو کې ګران زده کوونکو؟ 250. 250 شو په 3 کې ضرب کړو 250، یعنې څو پاتې شو؟ 250 سانتي متره بعد. دا خبره چې تاسو دا سوال کوئ چې یو ټایر به بل ټایر هماغه فاصله یو بل سره مساوي طی کړي، یو وخت کې طی کړي، نو هغه فاصله موږ ته ووایي تاسو هغه 250 متره راځي، یعنې سانتي متر راځي. که متر ته اړه تقسیم په 100 کوي نو 0.15 متره کېږي، یعنې 1.5 متره بعد به دا کار وشي. صحیح ده ګران زده کوونکو. دغه سوالونه ګران زده کوونکو چې ما درته راجم کړي ول عبارتي سوالونه ول د السیم په باره کې، ولې چې پسه بیا تاسو داسې کتابو سره مخامخ کېږئ چې دا سوالونه پکې بیا داسې نه وي چې د ویډیوګانو کې دا سوالونه نه وي. یعنې موږ چې کار کوو جامع کار کوو، هر کتاب به کوم سوال چې لري، کوم سوالونه چې د افغانستان په کتابو کې پیدا کېږي هغه به موږ مکمل کار کړي وي. صحیح ده. نو دغه څو سواله ما درته کار کړل، تاسو خپل کتابونه چې کوم لرئ د هغې کتابو سوالونه هم در سره کار کوي، شاید بعضې ما کار کړي نو هغه به حل شي، تاسو به یې سید حل کړئ، او بعضې چې ما نه دي در کړي په خپل تحلیل یې چې سره مال کړل، تاسو هم کوشش کوئ هغه سوالونه حل کړئ. که کوم ځای کې کوم ژبه نه پوه نه شئ کوشش وکړئ ما ته یې راولېږئ، انشاءالله په لږ وخت کې به انشاءالله د هغې ځواب درکړم. دا و ګران زده کوونکو د نن لوست هیله ده چې اوس هم زده کړي وي. ښه وخت ولرئ. په مخه.